دا ورور ډېر فایدهمند سوال کړی دی. وایي دا خبره خو موږ ته معلومه ده چې څوک آیت الکرسي د اوده کېدو نه مخکې ووایي نو شیطان ده ته نه نږدې کېږي. نو هلته بل حدیث دی موږ تاسو نه واورېدو چې کله انسان اوده شي نو شیطان د ده د سټ په خوا کې 3 غوټې ورکړي. نو اوس لکه وایي زه اشکال کې پرېوتم چې یو طرف ته آیت الکرسي ووایه شیطان ستا خواله نه راځي، او بل طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شیطان راځي او 3 غوټې ورکوي. نو دا حدیثونه باندې به څنګه موږ پوهېږو؟ الجواب، دا دواړه حدیثونه صحیح دي الحمدلله. اولنی حدیث په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دی، د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې یعقد الشیطان على قافیة رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، کله چې تاسو کې یو سړی اوده شي نو شیطان راشي د هغه د سر په خوا کې یا د هغه د سر په خوا کې 3 غوټې ورکړي، او هره غوټه باندې دقه چوف کوي، دقه دم پې اچوي چې علیک لیل طویل فرقد، اوده شه او تا ته اوږده شپه پرته ده. نو که دا سړی راپاڅي او الله یاد کو نو یو غوټه کولاو شي، که اودسې وکړو 2مه غوټه کولاو شي، که مانځه له لاړې مونځ یې وکړو نو 3مه کولاو شو. نو دی بیا دا ټوله ورځې بیا خوشحالۍ او چاقي سستي پکې نه وي، خوشحالۍ. او که داسې ونه کړي نو سهار پې به داسې حال کې راشي چې دا نفس بد بدي او سستي پکې او دا ورځې بیا مزیداره نه تېري. دا حدیث صحیح دی. دا 2م حدیث چې کوم دا ورورو ته اشاره کړې ده چې آیت الکرسي ووایي نو شیطان نږدې نه راځي، دې باره کې حدیث کې اوږده قصه راځي. دا حدیث امام بخاري هم راوړی دی او امام نسائی بیهقي نور علما هم راوړی. په هغې کې داسې دي ابو هریره رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رمضان دا زکات چې کله راجمع شو، د رمضان زکات کم وي صدقة الفطر سره سایه فطرانه، وایي دا چې کله راجمع شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې زه مشر کړم چې ته به حفاظت کې. دا کار ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حواله کړو. وایي چې ګورم یو کس راغی یحثو من الطعام او د دې خوراک نه څو چونګه راړي. ګور دې کې بل دلیل دا هم دی ښکلی چې فطرانه پیسې دي که خوراک دی؟ خوراک دی. دغې دیز کې ابو هریره وایي راغی یحثو من الطعام، د خوراک نه یو څو چونګه راغستو یې ما ونیو او ما ورته وایي چې لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، پرېږدم خو دې نه چې څو پورې به پیغمبر ته نه ښوولی. وایي ما ته وایي چې انی محتاج وعلی عیال وبی حاجة شدید، او زه غریب یم او زما بچي دي او ما ته مسلې ډېرې. وایي پرېږدم، مؤمن خو نرم دی. وایي چې سهار پیغمبر خوا لاړم ما ته وایي چې یا ابا هریره الله خبر کړی ما فعل اسیرک البارحه، قیدي دي بیا څه قیسه وه پرون؟ وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله هغه راغی بس بیا چې ما ونیو هغه دومره فریادونه فرحمته فخلیت سبیله، بس سړی پې وسوځېدو لارې مې وله پرېښوده چې ځه. وایي ما ته وایي چې پیغمبر راته وایي چې اما انه قد کذبک، دروغ یې راته ویلي او بیا به هم راځي. وایي ما یقین شو چې بیا به راځي، چې پیغمبر وایي بیا به راځي خو راځي. نو بیا ورته ښه دغه شپې له په انتظار ناست چې زه یې راونیسم. وایي بیا راغی په دې خوراک کې حمله کړی، ډاري کې مې ونیو. وایي ما ورته وایي چې لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، دې پرله خو دې پیغمبر ته ښیم. وایي ما ته وایي چې دعنی فانی محتاج وعلی عیال، او ما پرېږده زه محتاج یم او بچي دي ولا اعود، بیا به داسې نه کړو. وی بیا مې پې زړه وسوځېدو پرېږده. وی سهار چې د پیغمبر خوا لاړم ما ته وایي چې ابا هریره ما فعل اسیرک البارحه، عقیدې دي څه قیسه ده پرون چې یې نیولم د شپې. وی ما ورته یا رسول الله هغه قیسه ده دومره شکایتونه وکړو زموږ پې زړه وسوځېدو پرېږده. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وایي چې اما انه کذبک، دروغ یې راته بیا وایي وسیعود بیا به هم راځي. وی دغه 3مه شپه ورته بیا ورته وایي بیا ښه په انتظار ناست. وی چې راغی بیا په دې خوراک کې حمله کړی، ما راونیو ما ورته وایي چې لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه آخر 3 مرات تزعم انک لا تعود ثم تعود، دې پیر له پکې معافي نشته. 3م پیر دی په مخه ته زه بیا نه کوم او بیا نه کوم او بیا راغلی. وی ما ته وایي چې پرېږمې دا داسې خبرې به راته وښیم الله به دله پې فایده درکړي. نو صحابه کرام خو دې خبرو تږي.
وی ما ورته چې څه خبرې دي؟ ما ته وی چې اذا اویت الى فراشک د شپې چې خپلې طلایي له ورشي فاقرأ آية الكرسي، آية الكرسي وایا فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. د سهار پورې به د الله حفاظت کوي، شیطان به د سهار پورې نږدې نه راشي. وی بس پرې مې وی چې سهار لاړم پیغمبر راته وی چې ها ما فعل اسیرک البارحه، عقیدې دې بیا څه قیسه ده؟ وی ما وی چې یا رسول الله خو بله خبره وکړه، وی چې دا آیت الکرسي وایه شیطان به دې خوا له نه راځي او الله به یې د سهار پورې حفاظت کوي. وی پیغمبر راته وی چې اما انه کذوب وقد صدقک، دروغجن دی خو دا خبره رښتیا کړې ده. وی بیا ما ته وی چې تعلم من تخاطب منذ ثلاث ابا هرير، ابا هريره وی تا ته دا پته شته څوک دی درې شپې چې راځي؟ ما چې یا رسول الله ما ته څه پته؟ وی ذلک شیطان، دا شیطان دی راشي. نو دا هم صحیح حدیث دی او دا قصه د یو صحابي سره نه ده شوې، د ډېرو سره دې سره راغلې ده. ښه نو اوس د ورور سوال څه دی؟ تاسو به سوال پوه شوي چې شیطان نه راځي آیت الکرسي دا ګوټې به یې څنګه لګوي؟ نو جواب یې اوس واوره. دا حدیث چې کوم دی دا چې شیطان درې غوټې د هر سړي د سټ سره لګوي دا عام حدیث دی، یعنی هر انسان سره دا کار کیږي، عام دی. ها نو په دې کې بعض حدیثونه دي چې خبره مخصوص کړې ده. نو مطلب داسې شو، اوس واوره ځان مې پوه کړه. هر انسان چې اوده شي نو شیطان راځي د هغه د سټ سره درې غوټې لګوي سوای د هغه چا نه چې آیت الکرسي ووایي. نو چې آیت الکرسي اوده شي نو الله یې د دې نه بچ کړي. نو دواړه حدیثونه څه شو؟ راجمع شو، هېڅ ټکراو پکې نشته. شیطان د سټ سره درې غوټې ورکوي او ورکوي. نو دې بل حدیث کې خو دې چې آیت الکرسي ووایي نو بیا نه راځي، نو صحیح شو آیت الکرسي ووایي دا درې غوټې نه ده ورکوي. نو هېڅ اشکال پکې نشته. ولله الحمد.